الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. او مئی والا کلا چلاڑو فغصبانی خپل قوم تا گمان راغے چی سختی بران ولو منگ اللہ وی فدبانی ناوازی وکو پتیارو کی چی نشترے بل حقدار د بندگئی سواستانا فاکی اللہ د ہر قسم نا یقینا مزاد کمی کونکنا پس قبول والے وکو من داغل فارا و اخلاص کو من داغل را دغمنا او دغشان نجات ورکو منگا ایمان والا تا. دو قسمه مرضونه په انسانانو باندې لګي. یو هغه امراض دي چې د هغه امراضو د دې باطن د انسان د ظاهر سره تعلق ساتي. یو هغه مرضونه دي چې هغه د انسان د باطن سره تعلق ساتي. یا په بل عنوان باندې یو جسمانی مرضونه دي، بیماریاں دي. یو ایمانی روحانی بیماریاں دي. دوانه مرضونو کې فرق داره. انسان باندې چې کله جسمانی بیماری ولګي د انسان کې یو کمزوری پیدا شي. کله دغه مرض علاج وشي انسان بیرته جوړ شي.
خو که د دغې مرض علاج ونشي نو خلاصې دا راوځي چې بس د دنیا د ژوند نه سړی محروم شي. یو بل مرض دی روحاني بیماری ده چې د هغې نه د ټولو انسانانو غفلت ډېر زیات پیدا شوی دی. هغه داسې یو کمزوري ده چې زما او ستا په ایمان او په عمل صالح کې کمزوري راشي. که ما او ته د قرآن او د حدیث د لاندې علاج وکړو خو ښه به شو، خو که ما او ته د قرآن او د حدیث د لاندې علاج ونکړو الله دې نه کړي ما او ته به د آخرت د همیشه مزیدار زندګۍ نه محروم شو. دویم یو فرق دا دی د دې ظاهري مرضونو او د دې باطني او روحاني مرضونو. ظاهري بیماری د مؤمن د پاره دا د الله رحمت وي د مؤمن د پاره. هر چې باطنی او روحانی ایمانی مرض دی بیماری ده نو دا د الله د طرف نه یو عذاب وي د بنده لپاره. حدیثو کې چې موږ ګورو د ظاهري بیماری چې په چا نه لګېږي، نبی علیہ السلام له یو سړی راغی ویل د الله رسول زه خو بیماری نه پیژنم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل پاڅه ته زمونږ نه ویل نه چې په چا باندې دا ظاهري بیماری نه راځي نو دا دلیل د دې خبرې وي چې دا انسان مؤمن نه دی ځکه په ده باندې دا ظاهري بیماری نه راځي. او هر چې مؤمن وي په ده باندې دا ظاهري بیماریانې دومره راځي. محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د دې مؤمن مثال د دې ظاهري مصائب او بیماریانو په مثال نبی علیہ السلام ورکوي داسې مثال دی لکه د بڼې مثال دی. د بڼه چې په یو خوشي صحرا کې پرته هوای کله یو طرف تاړي او کله بل طرف تاړي. مؤمن باندې دا ظاهري تکلیفونه کله یو تکلیف کله بل تکلیف، کله یو بیماری کله بل بیماری. د الله نبی زیره ورکوي بیمارانو ته، د الله نبی زیره ورکوي او ته وایي چې په کوم یو مؤمن باندې بیماری رااله د الله نبی دې فرمایي دا د ده دپاره د مخکنو ګناهونو کفاره وګرځي. او یو بله غټه فایده پکې د الله نبی وایي دا ده چې د آینده دپاره فیما یستقبلو موعظه د راتلونکي زمانې دپاره به تاله یو نصیحت شي چې یاره څه به کول آینده دپاره کول غواړي. خو الله دې نه کړي که کوم مؤمن ته باطني بیماری ولګېدله، روحاني بیماری ورته ولګېدله او د دې علاج یې دې اونکړو، الله دې نه کړي داسې سزاګانو سره به مخامخ شي، د داسې حالاتو سره چې د هغې نه بیا د نجات لار هلته نشته. یو مشکل چې کله راشي، یو مصیبت چې کله راشي، یو غم او یو پریشانی چې کله راشي، د اهل ایمان والا د ټولو نه اول نظر د الله په کتاب او په سنت د محمد رسول الله باندې. هغه د ټولو نه زیات زور دی خبره ته کوي چې الله به څه ویلي وي، محمد رسول الله به څه ویلي په دې حال کې. ولې؟ ځکه زمونږ پیغمبر یا زمونږ قرآن کریم دا داسې یو کتاب دی او داسې یو پیغمبر دی، یوه خبره الله د دې په باره کې فرمایلي دی، یوه خبره نه ده پرېښودې، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. یوه خبره په قرآن او حدیث کې د دې کمی نشته دی، دا دې په ذهن کې کېږده. اول نظر د دې خبرې د علاجونو چې کله مصیبت راشي، غم راشي، ما او تا به کم علاجونه د ځان کول، لږ به هغه د قرآن او د حدیث د لاندې ذکر کوم انشاءالله. وروسته به بیا آخر کې د دې یو بیماری تم سوچ ترې، خو هغه روحاني بیماری به لږ ذکر کومه چې هغه په ما او تا کې څومره ده او ما او تا یې د علاج سوچ څومره کړی.
بیماری رااله مثلا دا بیماری الله راولي ولی الله په قرآن کریم کې فرمایي الله وی ولقد ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبعصاء والضراء لعلهم يتضرعون الله فرمایي ما چې کوم یو امت ته پیغمبر را لېږلی دی هغه امت والا مې په تکلیف د مال او په تکلیف د بدن دواړو باندې رانیولي خبره به نه منله ما به په مالی تکلیفونه مراوست او ما به په بدني تکلیفونه ما خو الله وی ما به دا کار ولې کو لعلهم يتزرعون دې دپاره چې په انسان کې عاجزي لږه راشي انسانا تا باندې د تکلیف الله ولی راولي ستا پرې دماغو کې یو داسې جذبه او داسې یو تکبر پروت دی په غیر د دې مصیبت راتلو نه ته نه راښکته کېږي نو رب العالمین داسې کار وکړي خو الله فرمایي فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ځینې خلکو کې دا یو مسله پکې چې کله د رب العالمین عذاب راشي نو په ځینې انسانانو کې رب العالمین ته عاجزي نه پیدا کېږي غدیان په خپله مستۍ او په کفر او په غلطه طریقه روان ولې زړونه یې سخت شوي وي شیطان ورته غلط کارونه ښایسته کړي وي دی بیا هم هغه شان ته په سرکشۍ او په اخري کفر کې روانې دي دا خو الله د دې حالاتو او قرآن کې الله د سوي یقلب الله الليل والنهار الله فرمایي دا شپې ورځې دا زما کار دی زی اړم راړم چې څه کول غواړم ناغه شم کولی د دې مصایبو هر قسم مصیبتونو د دې ټولو یو اهمه فایده ده هغه به صرف ذکر کوم او بیا به علاجونه بیان کوم ان شاء الله تعالی د دې ټولو د حالاتو راتللو نن دا حال دی سبا بل حال دی بل سبا بل حال دی دا خبره دی د ذهن نه وباسه چې ستا په دې دنیا کې څو پورې ژوندونه د دې حالاتو سره به خامخا مخامخ کېږي د الله نبی فرمایي ډېره ښایسته خبره یې کړې د الله نبی فرمایي یو ځل یې داسې کرښه ویستله د هغې نه ګیر چاپېره داسې کرښې ویستلې داسې بیا د الله نبی د دې نه هغه پلو لرې یو کرښه بله ویستله بیا یې صحابو ته وفرمایلې زما صحابو دا اولنۍ دا په منځ کې چې کرښه ده دا انسان دی انسان دا ګیر چاپېره چې دي دا مصیبتونه دي د دنیا حالات دي مرضونه دي مشکلات دي انسان که د یو مرض د یوې مشکل نه بچ شوي دا مرض د باندې ونه لګېدو د بل نه به کم ځای کې خلاصېږي که دا د باندې ونه لګېدو بل نه به کم ځای کې خلاصېږي دا خبره د یاد ساته ومن لم یمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد کله توری په مرګ مړ نشولې په بل مرګ بمري دا خبره یا ساته مرګ یو دی او د مرګ سببونه بشمار دي او د دې سره سره الله مونږ ته فرمایلی دي چې دا خبره دی په ذهن کې کېدوا چې ار څومره زور وکي کنه چې دا دې سوچي چې زبر د مرګ نه بچ شمه او دا دې ذهن کې وي چې د دې مرض نه ځان خلاصو چې مړ نشم د دینه الله کله دې وي دوه قسمه خلک په دنیا کې یو هغه بلډینګونو والا خلک یو هغه بنگلو والا خلک یو هغه محلات والا خلک هغه دا سوچ کوي چې ګوري چې اون خوځيږي اسنا چې چرته د مرګ سره مخامخ نشمه دسی خلکو ته راوي اينما تكونوا يدرككم الموت ذهن کې دا کېدوا کته په هر ځای کې وینو تا ته مرګ رسیږي ولو كنتم في بروج مشيده اگر کته په یو مضبوطه قلا کې ولې نه ناس خدا خبره دې په ذهن کې کېره و چې مرګ به د باندې راځي حوزنه خلک رسیږي د مرګ
د ذهنه منډه وي دی سوچي چې دې دی کې چرته مړ نشمه هغې خلکو ته رب العالمین وایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ذهن کې دا خبره کېده وه چې د کم مرګ نه تېښتې دا مرګ به دې مخې له راځي که ارضې ته تښتې نو دا د دې نه د تېښتې لار دې نشته دا خو اوله خبره وه خو چې کله یو مصیبت راشي مثلا څه به کول غواړي موږ ته قرآن او حدیث څه ښودلي د ټولو نه اولنۍ خبرونو دا ده چې ما ورته د ټولو نه اولنۍ شفا چې کم کلام زما مخې ته پروت دی والله دې شفا ته د دنیا یو شفا او یو علاج نشي رسېدلی د ټولو نه مسلمانه مؤمنه د ټولو نه اولنې علاج ستا په قرآن کې الله فرمایي دا قرآن په باره کې رسېدلی دي وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ولا يزيد الظالمين الله فرمایي دسی قرآن می را لګلې دی دسی کتاب می را لګلې الله فرمایي په دې کې د ټولو انسانانو شفا پرته ده د ټولو نه اول علاج قرآن کې الله دې خپل قرآن ته دې کتاب ته الله په دې قرآن کې شپږ کرته دا خبره کړې چې دا د هر شي علاج او شفا ده مؤمنه دا خبره چې مرض د ټولو نه اول علاج به په څه باندې کې دا د الله په کتاب باندې او دې کې دا ضرور نه ده چې ما او تا دې ټول قرآن ختمونو کني زما الله په آیات کې وایي وننزل من القرآن من علماء پر خبر پیږي د قرآن یو کلمه زما استاد لپاره شفا ده شیخ عثیمین رحمه الله فرمایي زما یو بچی و او هغه ټولو ډاکټرانو باندې مې وګرځاو ما ته ویلې چې ستا د بچي علاج مونږ ته نه دی معلومه وایي زه کېناستم زما ذهن کې اوهو چې قرآن د دې په شان علاج خو بل څه شی نشته قرآن کې دا شپږ آیاتونو کې چې الله دې قرآن ته شفا ویلې ده نو دا آیاتونه مې ټول را جمع کړل او خپل بچی مې په دې باندې دم کو رب العالمین زما بچي له شفا ورکړه صحیح حدیث کې راځي زمونږ استاد مور عائشہ بی فرمایي رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم با داغه طریقه بداوه کانا يعوذ بالمعوذات نبی صلی الله علیه وسلم با د ټولو نه زیات دم زیات په چې ځان دماو نو د ټولو نه زیات به په دوو سورتونو باندې ځان دماو سورة فلق او په سورة ناس او په صحیح حدیث کې محمد رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم د دې دوانو په شان سورتونه الا اخبرك بافضل ما يتعوذ به المتعوذون د ټولو نه قوي دم چې محمد رسول الله عقبه ته وي تا ته وخه ما د ټولو نه قوي دم هغه چې د سورته فلق او سورته ناس د ټولو نه اول ما او تا چې د ځان علاج کو یا د مرزونو د ځان بچ کول غواړو د الله د نبی د حفظ د ما تقدمه دراتلو کی زمانه د مصیبتونو نه بچاو د پارم د الله نبی د شکار کړو چې سورته فلق او ناس باندې به هر شپه هر مانځه پسې به ځان په دی باندې د ما ویل د دې پشان به اختر دم په یو آسماني کتاب کې نشته زمونږ مور عائشہ بی فرمایي رضی الله تعالی عنها کله چې نبی علیہ السلام د دنیا نه روانو اخیری وخت یو نیشو لستله سورته فلق او ناس نشو لستله ما سورته فلق او ناس اولستله او ما فی محمد رسول الله دم دغه یو اهم خبره واوري ساخو د نبی علیہ السلام اسیم خطله ولی بیا دماو یو اهم خبره واوري هغه دا
د مرګ حالات دا ما او تا لپاره یو نمونه ده هغه دا چې که په ما او تا کله د مرګ حالات هم راځي کنه سورته فلق او ناس باندې ځان دم کا چې دا د دنیا مرض خو پرې ده واخو چې د آخرت مرض د باندې چرته ونه لګي چرته یو خروي زندگی تباہ او برباد نشي دای امت ته یو نمونه یو مثال یو طریقه ښودلې و احادیثو کې داسې واقعات ډېر زیات دي چې د ټولو نه اولنی علاج به ما او تاسو استعمالو قرآن کریم بیا په قرآن کې سورة فلق او ناس او سورة الفاتحه چې محمد رسول الله وی فاتحه شفاء من كل داء فاتحه د هر مرض علاج لري چې تا قرآن او حدیث اوریدلی چې کله هغه سړی ابو سعید فرمایي رضی الله عنه سفر باندې تلیو یو سړی بیمارو خلک راغلل ویل موږ ته ویل تاسو کې څوک دم والا نشته زمونږ یو کس دی لړم مار چې چلے دی د دې قبیلې مشر دی اوږد حدیث دی په هغه حدیث کې داسې دی ابو سعید وایي ما په سورة الفاتحه باندې دم کو او الله داسې جوړ کو لکه یو ځناور چې چا تړلی وي او بیا آزاد پریدي د ټولو نه به ما او تا د ټولو نه اول علاج که ځان ته رښتیا مؤمن وې مسلمان وې ځان په قرآن او په حدیث دما و دا دو صورتونه خو ډېر آسان صورتونه دي که دغه دواړه صورتونه نه فاتحه خو داسې مسلمان شته دی نه چې هغه ته فاتحه نه یادي چاته مه وایه چې ما دم کا د الله د نبی دا طریقه نه وه د الله نبی موږ ته داسې خبره کړې وه ځان په خپله دموي زموږ نبی موږ ته داسې فرمایلی و چې هغه 80,000 کسان چې الله یې بې حسابه جنت ته نباسي په هغو کې به یو هغه کس وي چې لا یسترقون چاته نه وایي چې ما دم که په خپله ځان دموه که نه ته که ځان ته مسلمان وي بس دا اولنۍ طریقه ده د ټولو نه بهتره طریقه زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی شان والا صحابي دی عبد الله ابن مسعود وای دو شفاګانو باندې ځان دم کوي ځان لپاره علاج وکي یو پاغه دو شفاګانو کې سره قرآن کریم دی دویم علاج چې ما او تا ته ډیر ضرورت دی هغه علاج په هغه دعاګانو باندې کول غواړي کمی دعاګانې چې محمد رسول الله کړي کمی دعاګانې چې آدم علیه السلام کړي کمی دعاګانې چې ایوب علیه السلام کړي کمی دعاګانې چې موسی علیه السلام کړي کمی دعاګانې چې ټولو پیغمبرانو کړي دي اے مؤمن اورورا د قرآن آیاتونه راواله او د قرآن نه زکه چې پاغه خلکو باندې کم مصیبتونه راغلي واغې کمی دعاګانې کړي ما چې کوم آیات اول نه تلاوت کړي لوی سړی و یونس علیه السلام الله په قرآن کې وایي لږه د دې یونس علیه السلام د دې مئی والا قصه لږه رایاده کوي قوم ته ډېر غوسه و ذهن کې دا و چې الله به په ما سختی نه راولي غریب دا ذهن کې و چې ما ورته دین رسولی ما باندې به رب العالمین سختی نه راولي خو دومره کار ته نشوي او دومره کمه ته نشوي او به هر صورت چې د رب العالمین حکم ته انتظار نه وکړي دې خبره ته لږ سوچ وکړئ ځنې خلک وایي دا ولې دا مشکلات راځي ګوره یونس علیه السلام د یوې خبرې د وجې نه د مۍ خېټې ته رسېدلی دی لږ پسې د دې نه لږ هغه پلو لاړ شه زما او ستا پلار زما او ستا نیکه آدم علیه السلام د یوې ګناه په وجه باندې د جنت نه راوتلی دی د یوې غلطۍ په وجه باندې دا غلطي دا خبره دی چې کله د ناکامۍ وشو نو دا هغه پیغمبرانو حالات رایاد کا دغه پیغمبر ته چې دا مشکل کله راغی هغه څه ویلې الله په قرآن کې وایي چغه کله په تیارو کې د دریاب تیاره ده د وریځې تیاره ده د مۍ د خېټې تیاره ده الله وایي څه ویلې فضادا فی الظلمات الله اله الا انت الله ته چغه کړی یا الله زما خو سوا ستانه بل معبود نشته یا الله
دا هغه دعا ده، دا وړه دعا نه ده. دا عمرو بن العاص روایت ته رضی الله تعالی صحیح روایت ده. محمد رسول الله فرمایي مئی والا چې کومه دعا کړې وه د مئی په خېټه کې کومه دعا کړې وه هغه دا وه چې الله اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا هغه دعا ده د الله نبی دسی فرمایي چې دا هغه دعا ده چې په دې باندې هر یو مسلمان د رب العالمین نه یو حاجت غواړي، رب العالمین ولا خامخا پوره کوي. بس دا دعا ډیره ښایسته دعا ده. دا ډیر په لنډو الفاظو کې درې مقصد ادا کوي دا دعا. زما استاد عقیده دی چې الله اله الا انت، د الله نه سوا د عبادت حقدار نشتا، او د دې سره لازم ده چې د رب العالمین نه علاوه یو څوک هم زما استاد مشکل نشي لري کولای. بس د ټولو نه د مؤمن سړي عقیده اهم خبره ده. عقیده دې مخوځه و مؤمنه، لا اله الا انت. دا قرآن کې چې څومره قرآن ته راوالی دا خبره ډیره په کثرت سره ده په قرآن کې. بیا بیا الله کوي کله وایي و الهکم اله واحد لا اله الا هو. الله فرمایي ستاسو د عبادت حقدار خو زیما. کله فرمایي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. کله فرمایي الله لا اله الا هو الحي القيوم. کله دسی وای ما ټول آسماني کتابونه په دې را لګلي. کله دسی وای چې هر یو پیغمبر می په دې خبر را لګلي. د ټولو نه دی اول عقیده ک مرګ د باندې یو سلسله راشي هغه دومره نقصانی خبره نه ده، خو چې عقیدې ته چرته نقصان نه رسیږي. بس خدای یو خبره پکې څوک راووي چې دا خدا یونس علیه السلام لپاره دا خبره وه. الله پر خپل عظیم کلام کې یو خبره کوي. الله وایي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. رب العالمین وی زهر یو مؤمن دقه شان ته د دسه مشکلاتو نه بچ کوم. قرآن کې چې د پیغمبرانو صرف دعاګانې راواله چې هغه خپل رب ته ایوب علیہ السلام په دسی مرض باندې مبتلا و، ډیر مشکل مرض و. رب العالمین په امتحان کاو په ایوب علیہ السلام. مرض داسې و چې وخت دی حال ته ورسېدو چې ځنې چا پسې خبرې دا وکړې ویل په ده چې دا دومره مشکل راغلی دی که نه دا به ده خامخا څه غلطي کړې ځکه پې داسې غلطي داسې عذاب او داسې مرض پې الله راوستی. ډېر مفسرین وایي 18 کاله دی په بستره باندې پروت، خو چې په هغه داسې مرض راغی او دومره غټ مشکل سره مخامخ شو. الله په قرآن کې څه وایي وایوب اذ نادى ربه ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله وایي د ایوب کیسه لږه رایاده کوي چې کله هغه خپل رب ته ویل یا الله ما ته تکلیف د بدن رسېدلی دی زما ربه، او بیا الله ته یو ناشنا خبره کوي الله زه د خپل نیک اعمالو خبره تا ته نه وسیله کومه رب العالمین وانت ارحم الراحمین. الله ستا رحم د هر چا نه زیات دی. الله څه وایي فکشفنا ما به من ضر. چې هغه کله په دې کلمه باندې ما ته فریاد وکړو ما ته نه بس تکلیف لري. دا قرآن کې چې دا کیسې دي د پیغمبرانو دا الله تعالی چې د ګپ په تور باندې نه کوي. دې مرض سره کله سوچ وکړه دا مرض داسې مرض و خطرناک مرض و، خو یو ټکی و چې رب العالمین ته کله فریاد وکړو رب العالمین ولا فریاد قبول کړو. ایوازې دا یو پیغمبر نه دی چې قرآن کریم لوی پیغمبرو زمونږ استاد سره ټولو نیکره آدم علیه السلام چې کله ورته مصیبت ورسېدو
تکلیف ورته ورسېد الله په قرآن کې څه وایي هغې دواړو ویل زمونږ او ستاسو پلار زمونږ او ستاسو مور دا ټکې ویلې چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ترحمنا یا الله من په خپل ځان باندې زیاتې کړې الله وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله معافم کا رحم را باندې وکړه الله موږ به تاوانیان شو که ته معاف نه کړې الله د دې هر یو مؤمن د صرف ته وایي کنه یا زما ربا چې د آدم علیه السلام دعا دې قبلوله په دې الفاظو باندې زیم دنه په دې دعا باندې غواړم یا الله کتابونو کې د یو لوی پیغمبر قصه ده ابراهیم علیه السلام اور داسې اور چې خطرناک اور هغې ظالمانو ویل اور ته بلکې اور ته یې وراچوئ چې د دې سړي نه خلاص شو هغه څه دعا کړې وه ابراهیم علیه السلام ویل یا الله یا صریخ المستصرخین ويا غوث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين یا الله چې د هر چا مشکل لري کولای شي یا الله د هر چا حاجت پوره کولای شي یا الله زما حال ان قد تعلم مکانی وترى حالي یا الله زما مکان خو تینی چې ز په اور په مینس کې پروت به یا الله زما د حال رب العالمین ته ډېر خبري زما ربا زما شان ته معلوم دی زما یو ولا يخفى عليك شيء من امري زما یو خبرستانه پټه نه زما ربا د اور په مینس کې رته ناری وامه چې ما د اور نه خلاص کا الله په قران کې فرمایي قلنا یا نار كوني بردا وشرا الله فرمایي ما ورته ویل کونی بردن وسلاما یخشا او دس یخم نه خد مزي یخشا دا یو پیغمبر نه دی زمونږ استاسو امام زمونږ استاسو قائد زمونږ استاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته سیدې ناشنا دعاګانې کودې اسماء وی ما ته ویلې رضی الله تعالی عنها اے اسماء چې کله یو کرب راشي کله یو مصیبت راشي اے اسماء الله ته څنګه دعا کې الله ربي ولا اشرك به شيئا بس زما خو رب العالمین الله هغه می معبود دی زه الله سره دا ټکي بس دوه ټکي دي الله ربي ولا اشرك به شيئا دا ولا جمله دا چې کله څه مصیبت راتو مونږ ته محمد او دا حدیث خو صحیح حدیث دی عبدالله ابن عباس وی نبی علیہ السلام ته بچ کله کرب راغې کله بچو ته مصیبت راغې الله ته به دې دعا کولا لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم یا الله دا جملې دا بچاویلې محمد رسول الله کله به دې ویلې اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عينا واصلح لي شاني كله لا اله الا انت زما رب زما ټول حالات تسم ک یا الله حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام بچ کله مصیبت راغې غم ته یو کرب راغې یو مرض یو څه براله زمونږه استاد یو لوی صحابي دی ابو هريره رضی الله عنه وایي چې محمد رسول الله الله تعالی اللهم اني اعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء زما ربا د دشمنانو د خوشالۍ نه بچ کا او دا مرض نه ما اوساته کله به ویل زما ربا ما د دې مرض د بد او مرض ټول دا دعاګانې دا ولی موږ ته قران کې ذکر شوی دي ته سوچ وکا چې کله مشکل راتو د ټولو نه اوله خبره اول علاج به زما استاد صحیح قران دویم د محمد رسول الله دعاګانې صلی الله علیه وسلم دریم موږ ته محمد رسول الله یو بل خبرم خودلې ده توبه
ما او تا نه چې کله مصیبت چې کله راغی لکه مخکې جمعه کې ما ویلي مصیبت د سوجې په وجه راځي بس داسې کار به وکړو که نه الله په قرآن کې ما او تا ته وایي افلا یتوبون الی الله ویستغفر ای مؤمنانو ی انسانانو رب العالمین ته توبې وباسه د رب العالمین نه بخښنه وغواړه یا الله ما معاف که زما ربه ما ته بخښنه وکړه زما ربه دا قرآن کې الله فرمایي زه ځنې خلک راونیسمه په عذابونو باندې خو ځنې ظالمان داسې وي فما استکانو لربهم وما یتضرعون په ځنې خلکو کې عاجزي نه پیدا کېږي رب العالمین ته عاجزي دې چرته یو جماعت کې ځان لکې نه ناستو یو شپه را پانه تېرو چې خپل رب العالمین ته سوال وکړي یا الله ما د دې مشکل نه ته خلاص کړه یا الله په ځنې خلکو کې دا یو لوی خطرناکه ډیره لوی خطر د مکې مشرکان چې اگر چې کافرو خو چې قرآن فرمایي چې کله به په هغې مشکلات راغې نو رب العالمین ته به چغه کړه او فریاد به کاوه چې الله موږ د دې مشکل نه خلاص کړي الله ولكن قومي في الرخاء وزده په دې وسنو خلق کې دا کار دی نه په تکلیف کې رب یادای بلکې مرض لګي او نه لګي او په دا کېږي او دا لکه ظالمه دا خبرې پرېږده وه ته چې قرآن او حدیث کمې خبرې در ښودلي هغې باندې ولې عمل نه کوې چې دې خبرو ته دې زور ورکوې ستا پیغمبر چې تا ته څه ویلي هغې باندې ولې ډېرو خلکو باندې غربي تعلیم دومره غالبه شي چې د محمد رسول الله د خبرو جوابونه کوي ډېرو خلکو باندې غربي تعلیم دومره غالبه شي چې هغې د محمد رسول الله په خبرو باندې اعتراضونه کوي دې خبره زور دا مصیبت د دې لپاره نه و چې ته د محمد رسول الله په خبرو اعتراضونه شروع کړي رب العالمین ته عاجزي ولې نه کوي زمنګا قرآن چې ټول والی دا عقیده په ذهن کې کېښودل غواړي والله کاشف كل کرب قادر وسواه ذو عجز فقیر فانی یو رب العالمین هر مشکل لري کولی شي بس د دې سره بله زمونږ پیغمبر موږ ته یو هدایت دام کړی او قرآن نم ثابتي چې کله داسې مرضونه مشکلات قرآن کې الله فرمایي دا څوک چې صفایانې کوي دا د الله خوښي بس ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صفائی کوا هر قسم صفائی کوا زما استاد رب صفائی خو کړه چې زما استاد یو کار خوخي ما او تا د پاره به د هر مشکل نه ظاهري امراض ما باطینی امراض به ټول ختمي په حدیث کې راغلي دي محمد رسول الله فرمایي ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن چې همیشه د پاره پاک اوسېږي دا مؤمن وي ځکه همیشه د پاره دی پاوداسه او پاک اوسي یو درې هدایت نبی علیہ السلام په یو بل حدیث کې ویلي عقبه ابن عامر راغی نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله من نجات مرزونه ولګي مشکلات راشي فتنه راشي شرونه راشي نور حالات راشي سبق ول غواړي د الله رسول د الله نبی او توي اوله خبردارا چې املک علیک لسانک د جبل د لک کنټرول ورکا دا خبره ټوله د دینه جوړه شوې ده بیزه خبرې مکوه ساده جبه د څه چلیږي د څه چې د رب العالمین د خفقان ذریعہ جوړیږي د ټوله نه اولنۍ خبره د الله نبی فرمایي املک علیک لسانک جبل د لک کنټرول ورکا دویمه خبره د الله نبی فرمایي ولیسعک بیتو بس کور دې تعالی زیدر کی کور کې قلاره کېنه ځنې ملګری خطا کیږي په ځنې خبره کې کله ځنې خلک وایي یاره دا مرضی مال راولي زه به اوس یو ځای کېنم په ما دا مرض نه لګي دا تعبیرات ښه نه دي زما په علم کې دا د الله په عذاب باندې زړورتیا ده داسې تعبیر کول نه دي پکار داسې خبره یاد ساته چې کوم ځای کې عذاب لګېدلی د الله د نبي طریقه داره چې هلته مه ورځه داسې ویلي خو دا م یاد ساته چې یوازې دا نه ده چې په کوم ځای کې و دا مرض د الله د نبی داوی نام ده چې هغه ځای نه به تښتم نه او دا به دې عقیده چې ما ته به صرف هغه څه رسېږي چې زما رب العالمین ما ته څه مقرر کړي دې ځینې خلکو کې نه داسې کېږي او دا چل کېږي ای لکه د الله بنده دا سیکان چې دي سیکه د هغې یو مشر دی
دا هغه طریقه دا و چې هغه به ګیره ته د بدن نه لرې کول. سیکان چې کم دي نه هغه مړ شي خو د بدن د یو ځای نه ښکته نه لرې کوي. ولې زموږ ته موږ بابانک موږ ته دا خبره کړې ده موږ چرته د بدن نه مسلمان ستا نبي ته شل ځلې دا کار مه کوه. یو بل کله چې د ظالمانو هندوانو چې کله بابری مسجد وراناوه کم جرنیل خنزیر چې و هغه ته د مشر طرف نه دا حکم ورکړی شوی ویل چې دا جماعت مه ورانوه او چې دا هندوان پرې نه دي جماعت جوړولو ورانولو. چې کله هندوان نه هغه ویل هغه مشر یې ورته ویل ورځئ پرې ورانې کړئ. چې کله هغه ځان ته مخې ته کېناو مشر باچا چې کوم مخ ویل دا ولې داسې کار وکړو تا ته ما دا حکم نه ورالېږلی. هغه ورته عجیبه خبره کوي وایي زه اول هندو یم وروسته سرکاري جرنیل یم. زما د هندوتوب تقاضا داره چې زه دا کور نه پرېږدم. مسلمانا ځان ته چې مؤمن وې که ته هر څومره لوی تعلیم دې حاصل کړی که ستا غربي تعلیم شل ځل تا ته یوه خبره کوي که ستا ډاکټري او طب تا ته شل ځل یوه خبره کوي خو د محمد رسول الله خبره د ټولو نه په تا باندې اول منل فرض دي. ځان ته رښتیا مسلمان وې. ستا ډاکټر کېدل ستا MBBS کېدل ستا سپېشلشت کېدل دا وروسته درجه وه. ستا د دې درجې نه مخکې درجه د محمد رسول الله باندې د ایمان راوړلو وه. هسې نه چې هغه ایمان ته دې نقصان چېرته ونه رسېږي. نو دویمه خبره کور کېناستل. خدای یوه خبره یاد ساتل غواړي یوازې په مرض کې نه بس بې ضرورته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا کور نه دا د مؤمن یو خاصه عبادت خانه ده. بس خو د کور کې ناستلو به دا مقصد هم نه یرونو چې مانځله مزه وای کم ځای له به د مرګ نه تښتي. د کور کې ناستلو به دا معنا هم نه چې ته دینی کارونه هم پرېږده. والله که د دې مرګ نه خلاص شي زما د په الله قسم دا خبره ډېره خطرناکه ده چې ځینې خلکو ته داسې عجیبه غونتې حال راشي چې په مشکل کې چې بیا د هغوی د ایمان نه پسې لاس وینځي خلک. او دریمه خبره د الله نبي چې موږ ته کړې ده چې کله مشکل راشي نجات ذریعه دا ده چې وبکي علی خطیئتک رب العالمین ته لږ وجاړه چې الله ما نه غلطۍ نه شوي دي ما معاف کړه. یو اهمه خبره هغه دا ده ګبین یا شهد قرآن کې ورته الله شفا ویلې ده. کور مه خالي کوئ د ګبین. نن چې یو څوک وایي د خلکو یو خبیث به دا ویلو چې یاره د دې مرض دپاره د ملیریا ګولۍ نه خلکو په سټورونو کې د ملیریا ګولۍ د هغه په خبره باندې دومره یقین دی او د قرآن په خبره باندې او د محمد رسول الله په خبره د چا یقین نشته دی. ای مؤمنه مسلمانه ستا په قرآن کې د 1000 کاله مخکې دا خبره کړې ده چې فیه شفاء للناس په دې ګبینو کې د هر شي علاج دی. د الله نبی د ټولو نه علاج کې ستا ګبین خورا ګبین سکا دا ستا د هر مرض علاج دی. دا خبرې پرېږده. آخری خبره لنډه محمد رسول الله فرمایي ځان سره کور کې حبت السودا ساته. دا ستا د مرګ نه علاوه نور د هر څه علاج دی. فیه شفاء من کل داء الا السام. د هر مرض علاج دی سوا د مرګ نه. مرګ چې راشي هغه به په علاجونو نه ده پکې. ټیم کم دی. آخری خبره کوم هغه ده دا یو کرونا وایرس دی. زمونږ استاسو په قرآن کې رب العالمین چې د هغه په شان رښتینی څوک نشته. هغه داسې وایرس ذکر کړي دي د قرآن چې هغې کې نن سبا ډېر مسلمانان مبتلا دي خو مسلمانان د هغه وایرسو نه علاج کوي نه ورسره سوچ ده. په دې قرآن کې الله فرمایي کم سړی چې بزدلی د کافر نه یریږي دې ته د ټولو نه خطرناک وایرس ویلی. قرآن فرمایي رأیت الذین فی قلوبهم مرض. د زړه مرض هغه په دې زړه کې به تا دا چې کله ځینې خبره واوري داسې پریشانه به شي چې دا خبره څه خبره ده. چې کله د کافر نه یریدلې دومره غټه خطرناکه بیماري د باندې لګېدلې ده چې دا د دې وایرس نه ډېره خطرناکه ده. دویم ستا په زړه کې چې د بل مسلمان سره حسد پکې و
دا خبره قرآن سورت محمد کې فرمایي چې د کم مسلمان په زړه کې د بل مسلمان سره حسد او کینه پکې وي دا خبره یاد ساته رب العالمین دې ته خطرناک مرض او بیماری وي ستاو زما کتاب قرآن شرک او کفر ته خطرناک بیماری وي الله ستاو زما کتاب دی قرآن کریم چې کم سړی پردو خزو سره تعلقي پردو خزو ته ګوري د پردو خزو خبري اوري فیطمع الذی فی قلبه مرض دی قرآن ویلي چې دا غټ مرضی د باندې غټ وایرس لګیدل دی قرآن کریم د ویلي دی چې کم سړی منافق وي فی قلوبهم مرض دی قرآن د ویلي دی چې د کم مسلمان د کافر سره تعلق او د هغې سره مینه او محبت کوي الله فرمایي فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبه د دې مرضونو علاج هم کول غواړي ورونو د دې مرضونو علاج هم کول پکار دی چې د چا په زړه کې دا بیماري نه پکې یاد ساته دا د دنیا ژوند یو ځل خامخا ختمېدونکی دی هسې نه چې هغه آخرت زندګۍ ته دې نقصان ونه رسي ځکه موږ ته قرآن کریم داسې خبرې هم کړې دي چې دا وایي رسم د څه نه لګېږي الله په قرآن کې فرمایي دا بل مرض چې دی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکهم النار د دې مجرمانو سره مه کښېنئ د دې ګناهګارانو سره تعلق مه ساتئ ورنه ګنې هغه د آخرت بیماري به پتا ولګي او ورته به ورسې الله دې وکړي چې موږ او تاسو د دې ظاهري بیماریانو باطني ټولو نه الله بچ کړي الله زموږ نه که څه غلطي شوي رب العالمین موږ د بخښنه غواړو الله زموږ نارینه زموږ زنانه د هر قسم مرضونو نه بچ وساتي الله دا مؤمنانو باندې ډېر امتحانات رال ډېر تکلیفونه پرې رب العالمین نور امتحانانو نه موږ بچ کړه یا الله دا مرضونه د کافرانو ملکونو ته ولېږه یا الله دې کافرانو په مؤمنانو باندې لوبې وکړي رب العالمین دسي مرضونه او د دې نه په نور خطرناک راولا یا الله رب العالمین هدایت او توکا که هدایت په قسمت کې نه الله د دین نور د خطرناک مرضونو سره مخامخ کا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين